دا څنګه ښایسته ځای دی یا ورته وګوره یا ګروپانو شان روان یو د خیره سره دا یې نوم یې اول مارکېټ ته مو بیا بچه روم دی دا کوچنی ماشوم دی هم ګاز ډبه یې رااخیستې ده دا واده به هم در باندې ووینم خو کامره بیا هم تر سترګو بیا هم یو څه روښانه ده وخت هم در سره تېره کړې ده په کاغذ کې وخت هم راسره تېروئ کام د څه وخت ناجوړه سوې ما دلته ګړی درېږم نور به ځو خان صاحب ویلکم جوړ په خیر طبیعه کلات را پرېښوئ زه به یو څوک ورته وکړم او مهرباني نفر په یخ کې لمبېدی بالاخره راورسېدو نو لکه څنګه چې مې ویلي ما السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي یو ځل بیا موږ راوتلي یو ذکرا سلام وکړه نو ذکرا لږ سره ناجوړه ده نو د ولاګ مقصد مو دا دی چې موږ راوتلي یو سودا رانیسو نو ډاکټر صاحب دی نجیب دی خانزاد دی دا د زابل ولایت څخه را روان سوي دي نو راځي ماښام ته د خیره سره زما میلمانه دي سودا کوو په عینو مینه کې نو ومې غوښتله چې سودا هم وکړو او ستاسو دپاره یو ولاګ هم جوړ کړو او رش بیخي زیات دی نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ د ذکرا دوی دپاره به هم یو میله چې صحیح ده ذکرا دې سره به هم معرفي کړو نو بانډار سره کوو ولاګ تعقیب کړئ زکام یې نو روان یو د خیره سره دا یې نوم یې اول مارکېټ ته مو بیایمه هلته سودا کوو نو د هغه ځای څخه به بیا د کور پر طرف ځو یا به دی بلې خوا ته به وځمه هوا یخه ده ګوره دا دلته ده ځوانانو اور بل کړی دی دا کوچنی ماشوم دی هم ګاز ډبه یې رااخیستې ده تر اوسه یې برق رایله کړی نه دی په عینو مینه کې نو چې برق رایله کړي بیا یو څه رڼا جوړېږي خو کامره بیا هم تر سترګو بیا هم یو څه روښانه ده دلته یو ځای به موټر ودروم دا مارکېټ کې سودا رقمه تی به کښېنئ ښه دی موټر ګرم دی ښه دلته ځای سته د ځای مو پیدا کوئ بل موټر تیار ووتی زویه موږ ته ځای را پرېښوی و دا دې داسې مستې پرتې دي اچار هم دی دا د لوکس کنداري اچار دا زما د ناشتې دوکان ته هم دا ډېر وخت نه یم راغلی دا داسې زکام د څه وخت ناجوړه سوې ها په کلاس کې ته خو به نه یې زویه زکام زه نه کیم ښه نو کور ته راورسېدو سودا مو رانیوله نور نو چې بیا له خیره سره خانزاد دی ډاکټر صاحب دی راورسېدو بیا به خبرې سره کوو ښه ده ستا ماما هم راځي خالي و ته سر سره مسې جوړ په خیر په خیر خانزاده خدای دې ویلکم جوړ په خیر طبیعه کلات را پرېښوئ
جوړ په خیر جوړ په څنګه خیر یې شیخ په خیر یې په خیر نه جوړه په خیر راورسېداست خیر دې نصیب څه تا کلات را پرېښو موږ د لیب سي درناله خدای څه دې وایې؟ راوله کوي څنګه په خیر یې جوړه خدای څه خیر راورسېداست الحمدلله مننه ته یخ جوړې سوی یا بل شی سوی یا بل شی څنګه یاست خیر یاست طبیعت آرام را ته تېر راغلی وې موږ سوکا راغلو موږ په 2 ساعته کې راور اضافه راورسېدو یا رسول تر 2 ساعته به لږ رارسېدل 2 ساعته یا پر 5 دروازې سره څه به راسوي دي سیرت وګورې ما بل کم سوی دا خولۍ ما وریښتان چې رالم په هغه ورځ مې وریښتان کوچني کړل وریښتان بل کم وینې داسې کټونه و دغه مې ور واچول داسې و یخ و ډاکټر صاحب ته څنګه بیخي شکر ادې موږ راووتو زه به دې ته یو راوند ورکړم بدای نه څه به بلاد کم و کوشش به وکړم چې یو شی په وخورم ده باندې دا نو بس داسې بې بوزم شاوخوا بدای نومینو کې به مو وګرځوم صحیح ده صحیح ده اوس شی به موږ په روغتیا دغه د چای مې په دې خاطر نه راواخیستې مال بیا به کور ښه بانډار پر وکړو سړی چې اوس یې په موټر کې وڅښو بیا کور خوند نه کوي هوا موږ هلته لا پر لارې راستې یېرې مسؤله ښه دا دې وینې دا ځای مو د ورځې لیدلی و د شپې یې وګورې یا لکه وایي د کندهاریانو واده دا دی وادم دی یا ډاکټر صاحب دا واده به هم در باندې ووینم موږ به هم د دې د خوشحالي په مراسمو کې ګډون وکړو نو دوی به دا فکر وکړي چې دا هم په واده کې ده ښه کومې خوا ته ولاړ اوس یې بېرته راکاټوي خانزاد و براخې باید موږ ورته راخستی وای خو خیر ډاکټر صاحب نجیب دغه دی نجیبه یخ دې کېږي نو یا خو باد نه لري او دلته راسئ دغه ځای ته د کندهار خو دونه زنګ لري نجیبه تا ته کم نه دی معلوم دا څنګه ښایسته ځای دی یا ورته وګوره یا ګروپانو شان کې میده زما سره سته دا نوي کرلي دي وینې ښایسته به غټ سیان داسې به ولاړ سو وبه ګرځېږو ته یې به هم وګرځوو موږ به هم وګرځېږو ازادي خو دا دې ګوره یا خم دی ازاده ګوره یې وخته مې در سره تېره کړې ده په کارغه کې وخته به را سره تېروئ صحیح ده زما یوه هفته رخصت ده خلاص تی څنګه یاست نجیبه کنټینر کې څه وایې نو زه به سهار حرکت وکړم یوه هفته مې در سره تېره کړې نه ده هغه خو یوه هفته ټول د ډاکټر صاحب سره تېره کړه ما سره 2 شپې کړي دي هغه لا صحیح ده ښه یا زه خو په خدمت کې یم تر 26 تاریخ پورې زه رخصت یم بالا دی دې ولاړ شي موټر ستا ستا دې ته به جواب یې په ټکسیان یې په خدمت کې دي جواب یاست نجیبه نو به درځغلی یا وبخښئ چې خدای دې نه کړي څنګه هغه د یوه نفر خبره دې وکړه څه نیمې دی دا دی ماشاءالله ښه خدمت یې کړی دی ور ښه ګروپان ښه سیستم ده کور یې ودان ولا پر ځای کې کار ما وسي څو وارې ورته وایي زما کور یې ودان ګوره دا زموږ لپاره څومره ښه کور یې ودان ډېر ډېر کور ودان ډېر یخ مې ډېر کېږي یخ مې بیخي ډېر کېږي ما زه دلته ګړی درېږم نور به ځو خانسان دا به بیا د ورځې وینو دا ځای غاښونه مې مات نه سي او دا فواره دا ډېر وخت خالي وه دا ستۍ د بختنونو ډکه سوې اوبه خو نو زړي زه به د دې څه یو څو عکسونه واخلم ګوره دا تیار مې راته درولي دي تیار راته ولاړ دي په ډېر عکسو یې غر کړمه تور ته وګورې یا سړی ډېر بد دلیل څه شي ده په دې یخ مې کېږي یخ مې کېږي زما ډېر یخ کېږي بالا مو خوښه خپله ده هوا بیخي یخه ده بیا زما تر دې ډېر یخ کېږي دا ولې که ما شی نه دي اغوښتی و ګرم ناست وم و نو دغه دی ځو د خیره سره بالا کور ته ځو چای به م وڅښو ولمبېږم ته خانزاده اوسه زه ورلوېږم یا پام کوه یخ ده ولخ به دلې ایښی شي یا ګپه کوم چیرې ورلوېږم
دغه یو نفر وایي زه به یو څوک ورته وکړم او مهرباني یو نفر په یخ کې لمبېدی وایي په یخ اوبو هغه بل ورته وایي ولې لمبېږې ورته ویل یو پاکټ د زکام ګولۍ لرم بیا ته تاریخ راسه تېرېږي ما چې زکام سم ویې خورم زکام سم ویې خورم ونه ټوکه دې هیلی درځئ سلام ولاړ ماشاءالله بالاخره راورسېدو نو لکه څنګه چې مې ویلي ما د مېلمستیا نو بالا مې خپل خانزاده خپله هڅه مې لږ وکړه یا موږ خو دا پلان لرو موږ خپله په هوټل کې وکړه والله دوی ما ته وویل حقیقت چې وه دوی ما ته وویل کور دې بدن تکلیف ده کول نو په دې ناوختي کې خو ناوخت هم یا زه خو نو خبر وختي وم بیا به دا اوس دیګو کې دا اوس دیګو کې نو بس د خیره موږ به ډوډۍ وخورو ډوډۍ به نوشیجان کړو انشاءالله نو بیا به وروسته خبرې کوو نو دا خو د خپل کور شان دي خوند بیا نه ګورم ځکه چې د دوه خوند ما ته ټوله معلوم زه ټوله شان مې خوړلي دي هزاره تې خوند وګوره ځه ډاکټر صاحب ډېره خوندوره ده تې وګوره ډاکټر صاحب نجیب یې ګوري ما خپله ډېر کتلی یا ماشاءالله خوندوره ده بیخي خوندوره ده کور دې بدن ټوله دې ما په دی نجیب دی ته مې چای راخیستې د نجیبه څنګه چای مې در پخ کړی وي خوند کا کشمیش مې هم ګوره درته راخیستې دي د کلا ته مې راوړي وو کلا ته مې راوړي وو ډاکټر صاحب چا څنګه سوې چای کې لونګ صدا ځای ډېر ښه دا د ذکرام ناسته ده چیش که دا د چا ټلیفون دی د خانزاد ده د چا ده ښه نو بس موږ هم سره ناست د خیره دا د وینې توس مو را باندې اچولی دی بس بانډار کوو چای څښو دا زما ګیلاس دی یا بلا نجیب ناولدي ناولدي کوي ښه داسې نادرې نادرې یې راوړي دي سهار د خیره نجیبه پلان لرو او نو انشاءالله بس 2-3 ورځې دی دلې زما سره دي نو ښه ولاګونه درته جوړو سمه ده ډاکټر صاحب 2-3 ورځې و ښه موبایل دی دی ورځې به ډېرې یا 2-3 ورځې مو نه پرېږدم او ورځې به ډېرې څو وارې که سعید دا و زموږ د نن ورځې یو ولاګ چې ما او ذکرا وتلي وو دا شاوخوا ساحې مو راسره ولیدې او ډاکټر صاحب و نجیب دی ته مو ویلکم هم ووایو نو بس دلې سره ناست یو چای څښو بانډار کوو د خیره سره نو سهار به انشاءالله یو ځای ته په میله وځو نو بس تاسو مو تعقیب کړئ نو خدای پاک دې وکړي چې دا ولاګ مو خوښ شوی نو تر بیا د الله په امان ښه وخت ښې چارې بای